سترګو کې د نم ښکاري او زړه کې د صنم ښکاري او نه دی ګنهګار ادم نه دی ګنهګار ادم ما ته خو غنم ښکاري دلته خو ظالم مظلوم دلته خو ظالم مظلوم دواړه ته یو چم ښکاري او تاسو ته دا شعر ډالۍ وي چې وي چې په دولت ککړه وی چې په دولت ککړ هسې محترم ښکاري مننه وی چې په دولت ککړ هسې محترم ښکاري او ګرځي تر چاپیر کرني ګرځي تر چاپیر کرني مور ورته حرم ملګرو سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات محبتونه او خصاتونه ومنئ قدرمنو خپرونه د غزلزار او زه یم غازي نادان خپله خپرونه کې اویس خانه تا ته یو ځل بیا ډېر زیات هرکلی مینه او احترامات ویمه او مننه دې کومه چې موږ له وخت بیا راکو نو څه به ویل غواړې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لومړنۍ خو ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو دومره لنډ تنګ وخت کې موږ له ټایم راکړو بیا ستاسو دپاره او د سالار صاحب دپاره موږ هر ټایم ریډي یو جي ستاسو په دویم راتګ باندې موږ زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې تاسو دومره غټ شاعر نه یم تاسو راله څومره عزت راکوئ او ډېره مننه کوم او شعرونه به درته وایم جي ارشاد نوې غزل دی چې تاسو ته یې ډالۍ وي چې دوران غم لکه د تاش پتې دي دوران غم لکه د تاش پتې دي او ژوندون مې سم لکه د تاش پتې دي دوران غم لکه د تاش پتې دي او ژوندون مې سم لکه د تاش پتې دي او ستا په یاد هم پابندي ولګېده ستا په یاد هم پابندي ولګېده رازغلي کم لکه د تاش پتې دي ستا په یاد هم پابندي ولګېده رازغلي کم لکه د تاش پتې دي مخکې به هسې پرې ماشوم دوکه شو نن سبا مم لکه د تاش پتې دي او نن مې چندرو کې پې زړګی وبیلو نن مې چندرو کې پې زړګی وبیلو بس خو صنم لکه د تاش پتې دي او په یوه ورځ کې 250 قسمه په یوه ورځ کې 250 قسمه کرني قسم لکه د تاش پتې دي په یوه ورځ کې 250 قسمه کرني قسم لکه د تاش پتې دي نور بس بس یو غزل به بل ویم خپل صحیح ده چې اوس په امیدونو باندې ژوند کوم اوس په امیدونو باندې ژوند کوم او نور به په شعرونو باندې ژوند کوم او چا راته ویل بابا له تلې ده چا راته ویل بابا له تلې ده ځکه زیارتونو باندې ژوند کوم او خوب کې مې د مرګ فرښته ولیده خوب کې مې د مرګ فرښته ولیده ویل چې مکتبونو باندې ژوند کوم او ما کرني عکسونه خوندي کړي دي ما کرني عکسونه خوندي کړي دي نور د پاکسونو باندې ژوند کوم مننه ما کرني عکسونه خوندي کړي دي نور د پاکسونو باندې ژوند کوم کرني دا راته ووایه چې عمر دې دومره نه دی او دومره ښه شعر لیکي نو که زه تا نه وړه پوښتنه وکړم چې د دې شاته لکه څه داسې وجه کیدی چې ته دونه ښه شعر لیکي سراز شته د دې شاته د دوی دومره ښه شعر دومره ښه شعر وروسته خو سراز نشته دی خو زه دونه ښه شعر نشم لیکلی لیکم خو دومره به ښه نه وي خو د والد صاحب را چې راله پکې اصلاح وکړي نو بیا ماشاءالله ډېر عزت ښایسته شي لکه ته څه وایې چې دا زمونږ مینه ده ځکه په موږ او جودا د بهر چې کوم ملګري دي سعودي عرب کې دي دوبۍ کې دي ملیشیا کې دي دا د هغوی دعاګانې دي دلته کې زمونږ خپل وطن کې چې کوم ملګري دي د هغوی دعاګانې دي د ټولو مسافرو ملګرو د وطن چې کوم ملګري دي ټولو ډېره شکریا چې موږ له دومره مینه راکوي صحیح ده نو نور به څه د خپل بابا یو څو شعرونه په ترنم کې چې په مستقبل کې که یقین ګمان ته غاړې وځي په مستقبل کې که یقین ګمان ته غاړې وځي باور مې نشي که انسان ته غاړې وځي په مستقبل کې که یقین ګمان ته غاړې وځي
چالا چې ورنشي اختر کې هم سو غاړه غټې چالا چې ورنشي اختر کې هم سو غاړه غټې دا بد قسمتا دې پخپلا ځان ته غاړې وځې دا بد قسمتا دې پخپلا ځان ته غاړې وځې په مستقبل کې که یقین ګمان ته غاړې وځې باور مې نشي که انسان ته غاړې وځې باور مې نشي که انسان ته غاړې وځې چې هلته لاړ شي هلته ولې په کاڼو باندې چې هلته لاړ شي هلته ولې په کاڼو باندې چې واپس راشي سم د ټک شیطان ته غاړې وځې چې واپس راشي سم د ټک شیطان ته غاړې وځې په مستقبل کې که یقین ګمان ته غاړې وځې باور مې نشي که انسان ته غاړې وځې باور مې نشي که انسان ته غاړې وځې غازی نادان صاحب نظم دی د منیر بونیری صاحب چې استاذ په سکول کې یو ماشوم را پاسو استاد په سکول کې یو ماشوم را پاسو ویلې بچیا پلار دې څه کار کوي ماشوم څه ډېر پغري نیولی انداز خپلو ملګرو ته چاپېر وکتل سترګې ټیټې کړې روښانې ویل استاد یا په دماکه کې ماته یو سورنۍ وخت کې په مخ تېرې شوې دې تږې ځمکې داسې جذب کړې چې لکه چندخه چې میږی راکاږي بیا یې کیسه ورته څه داسې وکړه استاد زه چې کله کور ته لاړ شم د دې بستې نه کتابونه لرکم په دې بسته کې د پالشو ډبې زړه کپړو یو زوړ برش کېدم په دې بسته کې د پالشو ډبې زړه کپړو یو زوړ برش کېدم مور ته مې وایم بیبي ښار ته لاړم مور مې څه ډېر پغرینولي انداز راته وایي سا بچي الله دې مل شه مور ته مې وایم بیبي ښار ته لاړم مور مې څه ډېر پغرینولي انداز راته وایي زه بچي الله دې مل شه بیا دې ښار په یو سړک په غاړه په یو فوټپات دغه کپړه خوره کړم سره د برش او د پالشه کښېنم بیا د دغې ښار دغې ړندو خلکو له د پیزارونو صفایي کوم استاذه ړانده مې ورته ځکه وویل ما نه تر اوسه چا تپوس ونه کړو چې دې بسته کې کتابونه خوند کوي په دې چاچو کې قلمونه خوند کوي په دې بکسه کې خو رنګونه خوند کوي خو زه ګیله د چا نه ځکه نه کوم چې اوازونه د انسان اورم خو په دې ښار کې انسان بالکل نشته خو زه ګیله د چا نه ځکه نه کوم چې اوازونه د انسان اورم خو په دې ښار کې انسان بالکل نشته ماشوم کیسه لا ختمه کړې نه وه چې د چوټۍ ټالۍ ووهله ماشوم په مخ دواړه لاسونه راښکل خپلې اوښکې پرې وچې کړلې خو په تلو تلو کې استاد ته وایي بې ادبي ماپ خو منیر وایي سوال له چا نه څه وکړم رزق الله راکوي خواري ورپسې خپله وکړم رزق الله راکوي خواري ورپسې خپله وکړم ډېره مننه ډېره مننه دوه شعرونه راته ووایه خپل وی سترګو کې د نم ښکاري سترګو کې د نم ښکاري او زړه کې د صنم ښکاري او نه دی ګنهګار ادم نه دی ګنهګار ادم ما ته خو غنم ښکاري دلته خو ظالم مظلوم دواړه ته یو چم ښکاري او تاسو ته دا شعر ډالۍ وي چې وي چې په دولت ککړه وی چې په دولت ککړ هسې محترم ښکاري مننه وی چې په دولت ککړ هسې محترم ښکاري او ګرځي ترې چاپېر کرني مور ورته حرم ښکاري څه دې زړه کې دي چې د خلکو ته ذهن کې داسې شته بس یو وړوکی غونته پیغام به ورله ورکړمه چې خپلو بچو باندې تعلیمونه وکړي تعلیم داسې شی دی چې انسان روان وي د ده نه دا تعلیم چې کوم دی دا د رڼا ده انسان رڼا چې وسري نو بنده چې کوم دی دا مخکې تللی شي چې رڼا ورسره نه دی او په ځای ولاړ نو تاسو ته زه ریکویسټ کوم چې خپلو بچو باندې تعلیمونه وکړي ستاسو به ډېره مهرباني وي او جی او یو خبره بله چې ستاسو د چینل مینوالو ته یو عرض کوم
چې زما د په یوټیوب کې چینل دی کرنی ټي وي او په فیسبوک کې مې پیج دی اویس کرنی بن نواز او دا نور چې څومره چې فیک اکاونټونه د زماني دا ټول فیک دي نو تاسو چې سرچ کوئ په یوټیوب کې کرنی ټي وي او په فیسبوک کې اویس کرنی بن نواز تاسو به ډېره مننه وي ډېره مننه نور خو څه نشته صحیح ده قدرمنو اویس کرنی چې څومره کم عمر کې ښه شعر لیکي دومره یو زبردست پیغام د تعلیم حوالې سره درکړو چې په خپلو بچو باندې تعلیمونه وکړي تعلیم رڼا ده او رڼا خلکو ته لارې ښیي نو ډېر ښه پیغام مننه اویسه زما سره دی هم په دعاګانو کې یاد ساتئ آباد او ښاد او بریالي اوسئ